رجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحب له مونږ ډېر داد ورکوو ډېر خوشحال یو چې ماشاءالله د دویم کتاب یم راغی ډېر خوشحال یو چې د خیبر افریدي په خونه کې ډاکټر منظور مستر صاحب بادشاه جان شاهکار وال عباس خوري هغه نه بعد و د مونږ نه بعد دوی ډېر مخ په وړاندې راغلل عزیزانو وخت ولګه خلو ډېر غټ ډاکټران پی ایچ ډي او بیا ډاکټر احسان ظهیر صاحب مونږ له راغلی دی لندن سیمې نه نو ډېر هرکلی ورته یو ولږ ایثار شو چې هسې زر لا نه شي و پښتو یې ته ډېر کار اوله کوو انشاءالله ته وایي مونږ نه خوڅېږې نه ده زر راسه وړی هم تېر که لږ ښه دی ته هم ځان له تکلیف ورکړه ډاکټر صاحب معیز ملک هم ناست دی ملک رحیم هم ناست دی ډېره شکریه ادا کوو عزیزانو زه اکثر دا خبره کوم چې کتاب لیکل ډېر آسان کار دی موږ تاسو ټولو شاعرانو سره دوه درې کتابونه شته دی کتاب لیکل آسان دي په خپل ځای چې څومره سخت کار دی خو کتاب چاپول ډېر سخت کار دی د پښتو ستر دانشوران یې ډېر غټ غټ دانشوران ناست دي چې د رحمان بابا و د خوشحال بابا د پیله صفحې نه تر آخري صفحې پورې ټوله شاعري ایک نمبر ده A1 ده یو هم پکې کمزوری شعر نشته دی نو ویلی شي چې هر څومره شاعر ډېر تکړه هم شي نو ابتدایي شاعري بل شانتې وي ځینې شاعري ته امکان دی امید داسې یو هغه و چې په چمړه او په هغه په تیږو خلکو لیکل کول رحمان و ستر خوشحال نه هم ځینې شاعري کیدای شي ضایع شوي وي حمزه بابا په یو کتاب کې یایي چې بهیر دی او قیون دی کلیم صاحب ناست دی ډاکټر صاحب ما په خپله لوستلی دی چې ما کتاب تیار کړی دی ډېر مودې نه تیار دی او د رسول صاحب لا مې ورکړی دی امید دی چې انشاءالله بس چاپ ته یې حواله کړي ما پلار خیبر افریدي په سنه 81 کې د خیبر انګازې چاپ کړی او په 82 کې یې ګرځندي کتاب چاپ کړلو او بیا د وفات نه پاس په 96 نه پاس ما بیا پلار کتابونه مې چاپ کړل او تر کلیاته پورې الحمدلله ورسېدلو د استادانو استاد لالزاده ناظر بابا ژوند په آخري عمر کې کتاب چاپ کړی و عزیزانو کتاب چاپېدل ډېر سخت کار دی ډېر زړه چاودی کار دی اوس خو په 15 لکه روپۍ لګېږي ټول نه زیات مسله دا ده مونږ ډاکټر منظور له ډېر داد ورکوو ملګرتیا یې کوو او ماشاءالله دوی په شاعري کې ما داسې عادت دی چې اوس خو پیته ویلی بله ورځ ما یې ټول کتاب ولوستلو د لنډ بهر یو زبردست چې خوشحال بابا راشه لږ جګې جګې خیبر افریدي او مختلف دوی نه ډېر لنډ بهر کې یو غزل هم لیکلی دی چې دا په پښتو کې ډېر نشته دی د نه علاوه د منظور ډاکټر صاحب چې کومه شاعري ده چې کومه د تجربه ده کومه د علم ده کومه د مطالعه ده د په هر صفحه کې بریښي زبردست کار یې کړی دی دا د پښتو د ادب لپاره په یو ډېره لمنې فراخه شوې ده بل په تیره خبره را لنډوم زموږ خیبر سیمې باندې حمزه بابا خیبر افریدی خاطر افریدی لالزاده ناظر او اتحاد کوثر او داسې پسې ورڅته ډاکټر احسان ظهیر پورې مقدر صاحب د خدای وبخښي ډاکټر تاثیر صاحب دا وو خو موږ ته په سطح د پښتو په سطح د سیالي په سطح باندې داسې خلکو د داسې شخصیتونو ډېر کمی و لکه ډاکټر منظور دی نن موږ سره ماشاءالله ډاکټران هم راغلي دي نو ډېر خوشحال یو په دا باندې موږ هغه سیالي هم پوره شوله ماشاءالله د ډاکټر منظور چې کومه تجربه ده کومه مشاهده یې ده هغه یې په شاعرۍ کې ده بل یې ځای په ځای منظرکشي ده پکې د خیبر سیمه د پښتون نړۍ ګړی دا یې ځای په ځای ستایلی دی د دنیا ته د ستر خیبر نه ګوري و ځای په ځای یې هغه راغستي دي هغه خبرې او پښتون قام ته عظیم قام یې یو ستر قام یې ته یې موږ ډېر داد ورکوو ډاکټر صاحب له ډېر کار یې کړی دی نور کار هم کوي په انګریزي کې یې دا مقالې او ډېر علمي کاغذونه نور هم شته ده موږ له ډېر داد ورکوو ډېر پرې خوشحال یو و انشاءالله دا سلسله به ډاکټر صاحب جاري ساتي موږ یې ورسره هر څنګه ملګرتیا کوو نیازک جان راغلی دی ډېر ملګري راغلي دي نو ډېره مننه ډېر ښه ملګري راغلي دي زه مې ډېر څه یایي خو نور خبرې مې نه کوو موږ د هغه د صحافیان رونه دي انشاءالله دوی ویده ځل همدغه له هغه وخت ورکوي انشاءالله ډېره شکریه ادا کوو یو ځل بیا تاسو ډېره مننه و انشاءالله تاسو بیا هم ووینو ډاکټر صاحب سره زه وخت په وخت ګڼېږم تاسو به نور کتابونه مو وینو و د ده افضلۍ لپاره ته چې کوم کار کړی لکه څنګه واحدي صاحب وویل چې نه یې په دولت کړی نه یې په سفارش کړی دی سوس صاحب ډېر ښکلی نظم وویلو نو خیر دی ډېر به ادب به احترام یې
ته مې د علم د خواري ټول لږ ودرېږو ولسونه به ته وټکاوه چې د پاکړې ده لږ ودرېږو ټول ودرېږو خیر ده بیا د بې معافي ټول ودرېږو ولسونه ډېر ښکلي وټکاوه دا موږ دله پاکړې فی تصویر کوو ډېره مننه ډېر په کم عمر کې ډېر زیات کار کړی ډېره مننه وما علینا الا البلاغ